راځي چې د الیکټریک فیلډ په کرښو باندې یا لاینز باندې د خپل میلس جاری وساتو او د دې نه په ذریعه باندې څه چې یونیفارم الیکټریک فیلډ وي د هغې ډیفینیشن وکړو. نو د الیکټریک فیلډ لاینز باندې مونږه تیر ځله بحث وکړو چې دا یو انځور دی، یو تصویر دی چې مونږ ته د الیکټریک فیلډ په باره کې څه معلومات حاصلولی شو. نو مونږ دې نتیجې ته ورسېدو چې د یو پازیټیو پوینټ چارج کوم چې دلته ښودلی شوی د هغې الیکټریک فیلډ به دغسې د غشو په شکل کې راوتي هرې خواته، او د الیکټریک فیلډ د نیګیټیو چارج به دغسې غشي چې په چارج باندې ختم شوي دي. نو د دې پازیټیو چارج دپاره ما دلته 1 2 3 4 5 6 7 8 کرښې راښکلي دي، خو تاسو چې څومره غواړئ دومره راښکلی شئ. نو دا ضروري نه دی چې تاسو 8 کرښې راکاږئ چې څومره مو وس کېږي. نو خو هره کرښه به داسې چې هغه مونږه په انګریزۍ کې ورته وایي ریډیلي پکار دی، چې لکه څنګه چې د شکوڼ نه غشي راوتي، که شکوڼ تاسو داسې حساب کوئ چې دا یو پوینټ یا یو ټکی دی او د هغې نه دا غشي په هر طرف راوتي. نو دا غشي خو ما غلط وکړو. نو دلته بیا دغسې د نیګیټیو چارج دپاره هم تاسو هر څومره غشي جوړولی شئ، خو په دې غشو باندې یو شرط دی چې دی به یو بل نه کراس کوي. هر غشی به راغلی دغه یو ځای له، خو یو بل به نه کراس کوي په لاره کې. د هغې به زه تاسو سره رښتیني وکړم چې ولې. بیا مونږ وویلې نو د یو چارج دپاره مونږ هر څومره کرښې راښکلی شو. بیا مونږ وویلې که مونږ یو عمره پازیټیو نیګیټیو چارج یو بل سره کیدو، نو د پازیټیو چارج نه یې څومره کرښې راوځي هغه به په نیګیټیو چارج ختمیږي. نو دغسې یو انځور به مونږ سره جوړیږي کوم چې دلته ښودلی شوی دی، یو عمره چارج. نو په دې انځور کې تاسو ګورئ چې د پازیټیو چارج دواړه چارجز یو عمره دي، یعنې که دا 10 کولمه دی دغه منفي 10 کولمه دی. نو ما دلته راښکلي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کرښې، او په نیګیټیو چارج چونکې هغه عمره دی نو په نیګیټیو چارج باندې ما ختمې کړي دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کرښې. نو څومره کرښې چې د نیګیټیو چارج نه راوتي دي هغه عمره په څومره کرښې چې د پازیټیو چارج نه راوتي دي هغه عمره په نیګیټیو چارج باندې ختمې شوي دي. یو بله خبره پکې تاسو وګورئ چې 2 کرښې چرته هم یو بل نه کراس کوي، یعنې یو بل د پاسه نه دي تېرې شوي. خیال مو دی په تېر انځور کې تاسو همدا وکتل. بله خبره دا ده چې د الیکټریک فیلډ لاینز موږ ته دا وایي چې کله دا لاینز د چارج سره یو بل سره نږدې نږدې په دې علاقه کې، نو دلته الیکټریک فیلډ زورور دی. څومره چې موږ د چارج نه لرې ځو نو دا لاینز د یو بل نه لرې وځي، نو دا الیکټریک فیلډ کمزوری دی. نو دا موږ ته دا خبرتیا هم راکوي، دلته موږ د الیکټریک فیلډ زورور دی او چې څومره لرې وځو نو الیکټریک فیلډ کمزوری کیږي. نو په تصویر کې موږ څه نو الیکټریک فیلډ لاینز د یو بل نه لرې وځي. دغسې که دلته موږ وګورو نو نږدې نږدې د پازیټیو چارج سره دا کرښې ډېرې یو بل ته نږدې دي، نو الیکټریک فیلډ ډېر زورور دی. دلته د نیګیټیو چارج سره نږدې نږدې الیکټریک فیلډ ډېر زورور دی. او دلته بیا په دې علاقه کې دې ځای کې دا به داسې په سکرین کې ور واچو، په دې علاقه کې د لاینز یو بل نه لرې شوي دي، نو الیکټریک فیلډ کمزوری دی. او چې څومره موږ لرې ځو نو دومره به الیکټریک فیلډ کمزوری کیږي. بله خبره دا دواړه چارجز یو عمره دي، نو څومره لاینز چې ما د پازیټیو نه راښکل هغه عمره مې په نیګیټیو باندې ختم کړه. نو که چارجز یو عمره نه وي نو بیا به څه کوو؟ د مثال په توګه یو 6 کولمه پازیټیو چارج دی او منفي 3 کولمه نیګیټیو چارج دی. نو بیا به تاسو خپله فیصله کوئ چې د هر کولم دپاره تاسو څومره لاینز راکاږئ. نو ما د هر کولم دپاره دلته راښکلي دي، ما سیبه د 6 کولمه لپاره ما راښکلي، راځئ چې وشمارو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کرښې. نو د هر کولم دپاره دا راغلې 10 پګو باندې وویشه. د هر کولم دپاره ما دومره کرښې راښکلي دي. په د دې انځور دپاره ما ډېرې هم راښکلی شوې، خو یو پیره چې ما دغه کار وکړو نو که ستاسو خیال وي نو 10 کرښې د 6 کولمه نه راوتي دي. راځئ چې وګورو په دا 3 کولمه چې کوم دی دا نیم په نیمه کم دی د 6 نه، او منفي چارج په 10 څومره ختمې شوي دي 1 2 3 4 5.
یعنی دا چارج نیم په نیمه کم دی دا نیگیټیو د پازیټیو نه. نو که د شپږ کولمه دپاره ما 10 کرښې راښکلي نو دا 3 کولمه چې کوم نیگیټیو چارج دی د صرف او صرف نیم په نیمه کرښې جذبوي ځکه د نیم په نیمه کم دی د شپږ کولمه ده. نو چې کله په یو انځور کې تاسو سره نیگیټیو پازیټیو چارج یو تاسو دا کرښې راکاږئ الکتریک فیلډ لاینز نو دا به د چارجز د ریشو په حساب سره وي. صحیح ده. نو که د شپږ کولمه دپاره ما 20 کرښې راښکلي نو دا 3 کولمه منفي 3 کولمه به صرف او صرف 10 کرښې په ځان باندې ختمولی شي د دغه نه سیوا دی نشي اخیستی. خیال دی. نو په دې مطلب دا شو چې د شپږ کولم نه 10 کرښې راوتي دي او په دې منفي 3 کولم باندې صرف 15 ختمي شوي دي نو دغه 15 کرښې اضافي یا سیوایي چې کوم د شپږ کولم نه راوتي دي نو هغه چرته هم نه ختمیږي هغه روانې دي انفینټي ته تر لرې پورې. د دې څه مطلب د دې مطلب دا دی چې کو د دې دواړو چارجز نه زه ډېر لرې لاړ شم نو دوی به ماته ډېر نږدې ښکاره شي نو دا 3 کولمه او شپږ کولمه د یو بل سره کینسل شي او ما سره به صرف 3 کولمه چارج پاتې شي. نو یعنی مطلب دا چې دا شپږ کولمه او دا منفي 3 کولمه یو بل سره ډېر نږدې کېدم نو د دې نه خو به راشي ما سره شپږ نه 3 لرې که نو پلس 3 کولمه چارج. نو د 3 کولمه چارج نه د موږ د دې کرښو په حساب باندې څومره کرښې راوتل پکار دي 15 نو هغه حساب سره ما سره هلته 15 کرښې اضافي پاتې شوي دي یعنی 1 2 3 4 15 دا کرښې په نیگیټیو چارج باندې نه دي ختمې شوي ده. خیال مو دی. بل ته ما بیا دا خو ما نیم په نیمه غټ چارج اغستی و دلته ما په دې انځور کې یو چارج پلس 3 کولم دی او یو منفي 4 کولمه دی. نو ما بیا داسې کړي دي چې د 4 کولمه دپاره ما 8 کرښې اخیستې دي 1 2 3 4 5 6 7 8 کرښې د دې منفي 4 کولم باندې ختمې شوي دي. نو منفي 4 خو سیوا دی د پلس 3 نه د دې مطلب دا دی چې د پلس 3 نه موږ سره شپږ کرښې راوتي ځکه چې د منفي 4 کولم لپاره ما 8 کرښې واخیستې نو د هر کولم دپاره ما واخیسته 8 کرښې د 4 کولم لپاره د هر کولم دپاره ما سره 2 کرښې شوې 2 کرښې د هر کولم دپاره. صحیح ده. نو دا 3 کولمه چارج بیا څومره لاین جذبولی شي په ځان باندې ختمه د 3 کولمه پلس چارج څومره لاینز رایستی شي په دې حساب باندې یا د دې انځور دپاره هر کولم چې کوم دی نو 2 کرښې پرېږدي نو 3 کولمه به چې کوم دی نو شپږ کرښې را پرېږدي. نو ستاسو خیال دی د 3 کولم نه راوتي دي 1 2 3 4 5 6 خیال مو دی. نو د دې مطلب دا شو چې که دا دواړه چارجز زه یو بل سره ولړم نو د دې نه ما سره منفي 1 کولم پاتې شي او یو کولم 2 کرښې رایستی شي نو ټول به ما سره 2 کرښې اضافي پاتې شي. نو دا د کرښو راښکلو طریقه ده د چارج په حساب باندې. بله خبره تاسو وکتله چې په هر 2 کرښې چې کوم دي نو هغې یو بل نه دی کراس کړی یعنې داسې کرښې پکې نشته چې ګینېره یو کرښه داسې تللې ده او بله پرې د پاسه تېره شوې ده داسې کراسنګ پکې نشته دی. دې له به راشو چې دا ولې نو زه وایم چې دا ښه ځای دی چې د دې رښتینولي موږ د هغې وجه دا ده چې کله موږ سره الکتریک فیلډ د لاینز په شکل کې موږ ښایو لکه نیګیټیو پازیټیو یو مره چارج به واخلو نو تاسو ته پته ده که زه که 3 لاینز راوځي د دې پازیټیو چارج نه کار ده چې 3 لاینز ختم شي په نیګیټیو چارج باندې که 4 ترې راوځي نو په کار ده چې په دغه نیګیټیو باندې 4 ځکه چې یو عمره دي. ښه اوس د مثال په توګه ما غلطي وکړه او داسې کار مې وکړو چې 2 لاینز مې داسې راښکله دا ده چې یو بل لاین هم سره واخلو یعنی دا یو لاین مې واخیسته دا به سور جوړ کړو چې بدل ده دا لاین مې واخیسته او دا مې داسې راښک یعنی 2 لاین یو بل کټ دا به غلطي ځکه چې دې ځای کې باندې که تاسو وګورئ نو دا 2 لاین یو بل کراس کوي
نو تاسو ته پته ده چې د الیکټریک فیلډ لاین چې کوم دی دا موږ ته د الیکټریک فیلډ ډایریکشن ښیي په هر پوینټ باندې د مثال په توګه د الیکټریک فیلډ ډایریکشن په دې پوینټ باندې څه شی دی څنګه دی نو موږ به یو ټینجنټ راکاږو دې لاین ته دا الیکټریک فیلډ دی په دغه پوینټ باندې اوس کله چې دا دوه لاین یو بل کټ کی نو بیا موږ سره کنفیوژن پیدا شي اوس د دې شنې کرښې د دې شنې لاین شین لاین په حساب باندې ځکه چې په دغه ځای باندې دوه لاین تیر شوي د الیکټریک فیلډ ډایریکشن چې کوم دی نو هغه دا دی ځکه چې دا دغه ته ټینجنټ دی او د دې سرې نښې په حساب باندې د الیکټریک فیلډ ډایریکشن دا دی ځکه چې دغه دې ته ټینجنټ دی نو د الیکټریک فیلډ ویلیو او ډایریکشن چې کوم دی په هر پوینټ باندې یونیک مطلب دا دی چې یوي یو وي دوه نشي کېدی نو چې کله یو دوه لاین یو بل کټ کی د مثال په دلته بیا لږ غټ تصویر جوړو مثال په توګه دوه لاین رااله یو الیکټریک فیلډ لاین دی او هغه دلته تیر شوی دی او تاسو څوک وایي چې په دې پوینټ باندې د الیکټریک فیلډ ډایریکشن څه دی نو ته پوهې چې دې ته به زه ټینجنټ راکاږم او دغه د الیکټریک فیلډ ډایریکشن دی په دغه پوینټ باندې یو تصویر ته وکتو او په هغې کې دوه الیکټریک فیلډ لاینز داسې چې یو دا دی او یو بل په دغه پوینټ باندې راغلی دی د مثال په توګه دا لاین راغلی دی او دغلته تیر شوی دی یعنی دوه لاین یو بل کراس کړی دی نو دغې نه به کنفیوژن پیدا شي څنګه د دې سرې کرښې په حساب باندې د الیکټریک فیلډ ډایریکشن دا پکار دی ځکه چې دغې ته ټینجنټ دا دی او موږ ویلي چې په هر پوینټ د الیکټریک فیلډ کی یو ډایریکشن کېدی شي دی به جوړي د ګڼو چارجز د ګڼو الیکټریک فیلډ نه به جوړي خو چې راجمع کړو یو یو ډایریکشن پکار دی یا دغه او یا دا نو دوه لاین یو بل نشي کراس کولی ځکه چې د هغې نه بیا موږ سره کړکېچ پیدا کېږي نو د لاینز د راښکلو دپاره د دې تصویرونو جوړولو دپاره دا اصول دي چې دا لاین موږ سره پکار نه ده چې دلته موجود دی یعنې دوه لاین یو بل نشي کټ کولی سمه ده نو د دې لاینز په حساب باندې راځي چې اوس وګورو چې یونیفارم الیکټریک فیلډ څه ته وایي تاسو وکتل چې کله الیکټریک فیلډ مونږه د یو پوینټ چارج دپاره راښکه نو دا الیکټریک فیلډ چې کوم د چارج سره نږدې ډېر زوره ورو هغه موږ ته پته ده چې ځکه چې الیکټریک فیلډ برابر دی د کې کیو د دغه چارج ویلیو ډیوایډډ بای آر طاقت 2 نو آر چې غټیږي الیکټریک فیلډ وړوکی کېږي څومره چې موږ د چارج نه لرې ځو نو الیکټریک فیلډ کمزوری کېږي نو دا په دې انځور کې موږ څنګه وینو الیکټریک فیلډ ډېر زورور دی د چارج سره نږدې ځکه چې آر وړوکی دی موږ په کمه فاصله د چارج نه نو په انځور کې دا موږ ته داسې ښکاري چې کله موږ دغه الیکټریک فیلډ لاینز راکاږو د چارج سره نږدې دا یو بل ته ډېرې نږدې دي دا لاینز نو دا د الیکټریک فیلډ د زورورتیا خبر موږ له راکوي او کله چې موږ د چارج نه لرې وځو نو دا الیکټریک فیلډ لاینز د یو بل نه لرې دي نو داسې قسمه الیکټریک فیلډ ته موږ وایو دا نان یونیفارم الیکټریک فیلډ دی یعنې دی د چارج سره نږدې خو ډېر زورور دی خو د چارج نه چې لرې وځي نو د ده ویلیو کمه شوې ده د ده زور کم شوی دی نو داسې قسمه فیلډ ته وایي نان یونیفارم یعنې دا چې موږ په سپیس کې د یو پوینټ نه بل پوینټ ته ځو نو د ده ویلیو بدلیږي دغسې په دې نیګیټیو چارج کې تاسو ګورئ د چارج سره نږدې الیکټریک فیلډ زورور دی لاینز یو بل ته نږدې دي او چې څنګه موږ لرې وځو نو لاینز د یو بل نه جدا کېږي نو الیکټریک فیلډ کمزوری کېږي نو اوس به داسې الیکټریک فیلډ څنګه راکاږو چې د هغه ویلیو نه کمیږي او نه زیاتېږي چې موږ د یو ځای نه بل ځای ته ځو نو دا خو بس د دې انځور په حساب باندې پکار ده چې داسې لاینز موږ راکاږو چې که موږ د هر پوینټ نه هر پوینټ ته ځو یعنې د دې پوینټ نه موږ دې پوینټ ته ځو او یا د دې پوینټ نه دلته لاړ شو نو د لاینز په منځ کې چې کومه فاصله ده یو بل سره غبرګوني لاین دي پیرالل لاینز دي یعنی لاین چې څومره نږدې دي یو بل ته په دې علاقه کې هغه عمره یو بل ته دلته هم نږدې دي هغه عمره یو بل ته دلته هم نږدې دي هغه عمره یو بل ته دلته هم نږدې دي نو د دې مطلب دا شو چې د الیکټریک فیلډ ویلیو چې کوم ده هغه د یو ځای نه چې موږ بل ځای ته ځو نو نه بدلیږي اوس تاسو به وایئ چې دا الیکټریک فیلډ به څنګه پیدا کوو ځکه چې پازیټیو پوینټ چارج چې موږ واخلو نو هغه خو به الیکټریک فیلډ دغسې نان یونیفارم پیدا کوي که نه ځکه چې د هغه نه به الیکټریک فیلډ راوتی او دا پوینټ چارج یعنې الیکټریک فیلډ به زوروري د چارج سره نږدې او لرې به کمزوری نو لاینز خو پیرالل نشو غبرګوني لاین هم نشو نو د دې لپاره طریقه شته
کله چې مونږه ګڼ چارجز یو بل سره کیدو نږدې او بیا چې کوم دی نو داسې وکړو چې یو غټ دیوال باندې دغه چارج ومږو، کوم ته وایي چارج شیټ، یعنې چارج راواخلو او یو بل سره نږدې کیدو، ډېر شی پازیټیو چارج راواخلو او یو بل سره نږدې کیدو، په یو مخ باندې خوار کړو. صحیح. نو هر چارج به چې کوم دی نو هغه به الکتریک فیلډ پیدا کوي. څنګه الکتریک فیلډ به پیدا کوي؟ دغسې. خو د ګڼ چارجز نه به بالاخره داسې الکتریک فیلډ جوړ شي چې کوم چې یونیفارم، دا به موږ وروسته وګورو چې دا څنګه پیدا کوو. خو دلته زما مطلب دا چې یونیفارم الکتریک فیلډ صرف د لاینز په شکل کې دا موږ څنګه ښیو. نو یونیفارم الکتریک فیلډ هغه ته وایي چې کله د هغې دپاره الکتریک فیلډ لاینز راښکلي شوي او هغه غبرګوني لاینز وي. غبرګوني مطلب پیرالل لاینز وي. دا هغه الکتریک فیلډ موږ وایو چې دا یونیفارم دی. څنګه جوړ شوی دی دغه مسلې ته به وروسته راشو. اوس د دې څه مطلب دی چې دا یونیفارم الکتریک فیلډ دی، یعنې دی په سپیس کې کانسټنټ دی. که موږ د یو پوینټ نه بل پوینټ ته ځو نو د ویلیو نه بدلیږي. یعنې که الکتریک فیلډ په دې ځای باندې په دې پوینټ باندې موږ وګورو او په دې پوینټ باندې د ویلیو دا ای برابر دی د 10 نیوټنه پر کولم، نو که موږ د دې پوینټ نه دې پوینټ ته لاړ شو نو دلته هم د ویلیو چې کوم ده نو هغه ده 10 نیوټنه پر کولم. یعنې هر پوینټ باندې د الکتریک فیلډ خو په هر پوینټ باندې موږ ډیفاین کوو کنه، او د دې الکتریک فیلډ ډایرکشن څه دی؟ کوم چې د دې الکتریک فیلډ لاینز ډایرکشن دی. یعنې که تاسو تپوس د الکتریک فیلډ ډایرکشن په دغه پوینټ باندې څه دی، نو ته به وایې چې زه به یو ټینجنټ راکاږم، دغه لاینز نیغې کرښې دي، نو الکتریک فیلډ دا ټینجنټ به هم په دغه لاینز باندې دغه لاینز په ډایرکشن کې، نو دا د الکتریک فیلډ ډایرکشن دی په دغه پوینټ باندې، او د ویلیو څومره ده؟ 10 نیوټنه په یو کولم کې. او په دې ځای باندې څومره ویلیو ده؟ دا ډایرکشن دی کوم چې دغه فیلډ لاینز ډایرکشن دی، او ویلیوم هغه 10 ده. نو د الکتریک فیلډ ویلیوز د یو ځای نه چې بل ځای ته موږ ځو نه بدلیږي. سمه ده؟ دغه یونیفارم الکتریک فیلډ شو، یعنی په سپیس کې کانسټنټ. دا خبره دا ده چې الکتریک اوس د دې 10 نیوټنه پر کولم الکتریک فیلډ څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا دی چې که تا یو 3 کولمه چارج راواغېستو، هغه دې راوړو په دغه ځای کې کېښودو په دې پوینټ باندې، نو دغه چارج باندې به یو زور لګي او هغه زور کولم زور هغه برابري دغه چارج زله په دغه ځای باندې چې څومره الکتریک فیلډ دی. نو دا چارج چې تا په دغه پوینټ باندې کوم کېښودو هغه 3 کولمه دی، او په دغه وخت کې چې کوم ځای باندې تا کېښوده دا چارج، نو په دغه ځای باندې د الکتریک فیلډ قیمتو 10. نو په دې دا تا چې کوم چارج کېښودو په د باندې به 30 نیوټنه زور لګي. خیال مو دی؟ تا 3 کولمه چارج کېښودو 10 نیوټنه پر کولم الکتریک فیلډ، دلته کولم د کولم سره کړه 3 ځله 10 30 نیوټنه دا به زور. دا د الکتریک فیلډ مطلب دی. سمه ده؟ یا د مطلب مثال په توګه په دې کوټه کې چې موږ ناست یو او موږ ووایو چې یاره په دې کوټه کې یو الکتریک فیلډ دی، کیدای شي بره په نور کې یا په ګلیکسي کې بلا شي چارجز ګرځي راګرځي، یعنی بره په اسمان کې بلا شي چارجز ګرځي راګرځي، نو هغې الکتریک فیلډ پیدا کوي چې کوم په ټول جندون کې خورېږي. نو زمونږ دی نو که دلته موږ په دې کوټه کې یو چارج کیدو یعنی الکتریک فیلډ، او کیدای شي یونیفارم الکتریک فیلډ، یونیفارم خو به نه وي، دا خو ډېره ګرانه ده. نو که دلته موږ یو چارج کیدو په دې کوټه کې 2 کولمه چارج او په هغه باندې زور ولګي 10 نیوټنه، د دې نه موږ دا نتیجه راوستې چې په دغه ځای باندې په کوم ځای باندې چې موږ کېښودو دا چارج، نو په ده باندې 10 نیوټنه زور ولګېده. موږ ته به دا پته ولګي چې په دغه ځای باندې څومره الکتریک فیلډ موجود دی، کوم چې د چارجز پیدا کړی دی بره په کهکشاونو کې چې کوم چارجز دي، یا په نور کې چې کوم چارج دی، یا د موږ په دې سپیس کې بره چارجز ګرځي راګرځي، هغې څومره الکتریک فیلډ زموږ په دې کوټه کې پیدا کړی دی، یا زموږ د دې بلفونو نه چې کومه رڼا راوځي دا هم الکتریک فیلډ دی. نو که دلته موږ په دې کوټه کې یو 2 کولمه چارج کېښود او هغه موږ په د نږدې نه وکتل چې یاره په ده باندې زور ولګېدو 10 نیوټنه، نو د هغې نه موږ وایو چې په دې چارج باندې زور چې کوم دی دا خو دغه چارج زله په دغه ځای باندې چې څومره الکتریک فیلډ دی د هغې برابري. چارج موږ 2 کولمه کېښودو دغلته او الکتریک فیلډ پته نشته یې څومره دی، خو موږ ته دا پته ولګېږي چې زور پې 10 نیوټنه ولګېد. نو د دې مطلب دا دی چې په دغه ځای باندې الکتریک فیلډ چې کوم دی نو هغه دی 10 په 2.15 نیوټنه پر کولم، یعنې دومره الکتریک فیلډ کم از کم په دغه یو پوینټ باندې موجود. اوس دا چارج موږ په خپله دغه کوټه کې یو ځای نه بل ځای ته ویړو، دې ځای ته هم راوړو دا 2 کولمه چارج،
او دغلته په موږ زور وکړو او په د باندې زور ولګېده، یعنې دغه وخت کې په زور ولګېده 10 نیوټنه. نو په دغه ځای باندې چې کوم الکتریک فیلډ دی هغه دی یعنې چارج ځله الکتریک فیلډ به د دغه زور برابري کوم چې 10 نیوټنه زور موږ وکړو، نو الکتریک فیلډ دی شو 2 کولمه چارج موږ کېښوده 10 15. نو دغه ځای کې به خامخا الکتریک فیلډ زوروري د دغه ځای نه هغسې بل پوینټ. نو دا الکتریک چارج مونږه د دغه په تور باندې په خپل کور کې په هر ځای کې د دغه په تور باندې استعمالولی شو، د میټر په تور. الکتریک چارج ځان سره راواله، جیب کې واچوه او په دې ځای باندې ودرېږه. نو که په تا باندې زور ولګېده، اوري د مثال په توګه 50 نیوټنه زور در باندې ولګېده او ستا سره دغه چارج چې کوم دی لاس کې نیولې په دغه ځای باندې، دغه چارج چې کوم دی نو هغه 2 نیوټنه 2 کولمه. نو په د دې ښکاره باره خبره شوه چې په دغه ځای باندې چې کوم الکتریک فیلډ معلوم دی موجود دی هغه دی 15 نیوټنه پر کولم، ځکه چې دا زور چې کوم په تا لګي یا په دې چارج باندې دا برابر دی د چارج ځله دا تا چې په کوم ځای باندې دا چارج نیولی دی یا کېښودو په دغه ځای باندې چې څومره الکتریک فیلډ موجود دی. نو ستا چارج 2 دی، په دغه ځای باندې کوئی الکتریک فیلډ 15 دی، نو خامخا په دغه چارج باندې 50 نیوټنه زور لګي کوم چې تا ولیده. سمه ده. نو د دې باس نه پس چې الکتریک فیلډ لاینز به موږ څنګه راکاږو او که الکتریک فیلډ لاینز موږ له څوک راکړي داسې لاینز، نو او څوک راته وایي چې دا یونیفارم الکتریک فیلډ دی او که نه، موږ وایو چې دا نه دی، ځکه چې الکتریک فیلډ لاینز چې کوم دي دا پیرالل نه دي. نو د دې مطلب دا چې الکتریک فیلډ لاینز په دې ریجن کې یو بل ته نږدې دي، نو دلته الکتریک فیلډ زورور دی او چې دلته چې کوم دی الکتریک فیلډ کمزوری دی. سمه ده. که دغسې موږ له څوک دا لاینز راکړي چې ما یو الکتریک فیلډ پیدا کو، چارجز مې را جمع کړو، د هغې په ذریعه مې الکتریک فیلډ پیدا کو، هغه داسې ښکاري، دا مې لاینز راښکل، ته ما ته دا ووایه چې دا یونیفارم الکتریک فیلډ دی او که نه دی، ته به چې او دی، ځکه چې الکتریک فیلډ لاینز پیرالل دي. نو هغه به وایي چې د دې څه مطلب دی، ته به وایي چې د دې دا مطلب دی چې الکتریک فیلډ که زه یو الکتریک چارج را واخلم او دلته یې کېږدم 2 کولمه چارج او په هغه باندې زور 10 نیوټنه لګي، نو که دلته یې کېږدم نو دلته به هم پې 10 نیوټنه زور لګي. د دې مطلب دا دی چې د الکتریک فیلډ ویلیو په دې ځای باندې 15 نیوټنه پر کولم ده او دلته هم چې کوم دی نو 15، یعنې د الکتریک فیلډ یو مره ویلیو ده په هر پوینټ باندې، د یونیفارم الکتریک فیلډ وي. دا موږ یې زده کړه او د دې نه پس دا به موږ ته لاره هواره کړي چې یو ډېر ابستراکټ نوی کنسپټ تاسو ته در وپېژنو او هغې ته وایي الکتریک فلکس. او دغه کنسپټ چې موږ کله وپېژنو په راتلونکي ویډیو کې، نو د هغې په ذریعه به موږ د دې جوګه شو چې د نیچر یو ډېر ښکلی، په زړه پورې، زورور، جوور، مزیدار، خوندور قانون کوم ته چې ګاوس لا وایي هغه به زده کړو. نو د الکتریک فیلډ دپاره یو لا ده چې هغې ته ګاوس لا وایي. صرف د الکتریک فیلډ لپاره نه ده، خو موږ به الکتریک فیلډ دپاره سپیشلی په کار راولو ګاوس لا. د نیچر ډېر جوور او مضبوط قانون دی. نو په دې باندې به که خیري بحث بیا کوو.